طالبان وایي د احمدشاه مسعود قبر ته څیرمه نڅا زموږ له پالیسۍ سره په ټکر کې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په پنجشیر کې د احمدشاه مسعود قبر ته څیرمه د اتڼ یو ویډیو په تړاو ویلي دا پیښه د اسلامي امارات پالیسي نه ده او نه هم د منلو وړ ده. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې په پنجشیر کې د احمدشاه مسعود قبر ته نږدې ځینې کسان چې په ظاهرا طالبان ښکاري اتڼ کوي. دغه پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي، خو ښاغلي مجاهد پر ټویټر پاڼه لیکلي د اختر په ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو څخه څو تنه د تفریح لپاره پنجشیر ته تللي چې ښایي هلته یې نڅا کړې وي، خو وایي د دوی موخه د جهادي شخصیتونو سپکاوی نه دی او دا یې د څو کسانو بېپروایي بللې ده. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.